टेंशन, हर किस्म ला मुश्किलात, हर किस्म ला बीमारी, हर किस्म ला मुसीबत और हर किस्म ला हाजत د هغې لپاره یو عمل زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ځکه چې ډېر شی خلک داسې دي چې هغه میسیج کي، نارینه میسیج کي، بعض زنانه هم سوال کي چې زما یو حاجت دی، زما یو مشکلات دي ماته، او لکه زما یو کار دی چې هغه الله رب العزت سر ته ورسي، د هغې لپاره ماله څه وظیفه راکړه، ماته څه عمل وښیه. نو زه ما ضروري وګڼله چې په دې حوالې سره یو مکمل ویډیو جوړه کړم تاسو ته یو هغه عمل وښیم چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه مشکلات مخې ته راغی، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه مصیبت راتلو واله، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شي حاجت او دغه شان د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تم د هغو هم د عملو. نو سبا کې موږ تاسو چې کوم د وظیفې کو چې یار ماته وظیفه راکړه چې دا وظیفه کوم، زما د عمل، زما د مشکل حل شي، زما د حاجت چې کوم د اثر ته ورسي. نو دې وظیفو نه بهترین وظیفه دا ده، بهترین عمل دا دی چې کم عمل په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړ، دا هغې نه بهترین عمل بل نشته، د هغې نه بل کرامت او یو اثر لرونکي عمل بل نشته. نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې د صلات الحاجت طریقه خودل غواړم چې صلات الحاجت رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله یو عمل مخې ته به یو مشکل مخې ته راغی، یو حاجت په یو څه قسم مصیبت براتلو والو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل بسو چې هغه به 2 رکعاته کول، 2 رکعاته صلات الحاجت. منګه تاسو لم پکار دا چې منګه څومره مسلې دي، څومره مشکلات نه سبا کې منګه تاسو په اسباب باندې نظری، خو بل طرف ته الله طرف ته زمونږ توجه نه، دا غي د وجنه چې کوم دي اسباب اختیارول نه باوجود زمونږ اساسو کار نه کیږي، زمونږ اساسو چې کوم دي هغه کار سرته نه رسي، زمونږ اساسو حاجت نه پوره کیږي. اسباب اختیارول نه باوجود دا غي وجه دی چې اسباب هم اختیار هو بل طرف ته چې کوم دي منګ الله طرف ته توجه نه ورکو، د الله نه نه غواړو، دا غي په وجه زمونږ هغه کار نه کیږي. نو چې کله تاسو څه مسله څه قسم له بیماری ظاهر خبر اسباب هم اختیارو او دا غي لپاره چې کوم دي الله رب العزت طرف ته توجه ضروری ده. څه قسم له مشکلی، څه قسم له تاسو مخې ته حاجتي چې یا الله زما دا حاجت پوره کې، دا غي حاجت لپاره، او څه قسم له مصیبتي یا څه قسم له مشکلات تاسو مخې ته، یعنی هر یو عمل لپاره تاسو دا صلات الحاجت کولای شئ. سمجھ کې خبر راځي؟ نو دا هغه طریقه سره نیت سره، مثال طور پر 2 رکعات صلات الحاجت تاسو نیت کوئ، دا 2 رکعات چې کوم نفل ته په هر ټیم کې تاسو کولای شئ، یعنی سار ټیم کولای شئ، ماسپخین کولای شئ، مازیګر کولای شئ، ماښام کولای، مسخوتن کولای شئ، په هر ټیم کې تاسو دا 2 رکعات کولای شئ. نیت دا ده چې جت کوم د زړه خاصه 2 رکعات نفل صلات الحاجت، هغه حاجت مخې ته کېدو چې به دي حاجت لپاره، دي مشکل لپاره، دي بیماری لپاره زدا 2 رکعات مسکوم، او دا شانتي دا په جبه باندې دا نیتو کو نوم بهتره ده په جبه دیونه کو صرف د زړه دی نیت کو چې بای د فلاح حاجت لپاره 2 رکعات نفل کوم، بس الله اکبر وای او نیت بہت اړه چې نیت وتاړو نو بیا با سبحانك اللهم بوي ثنا بوي، داغه نه بعد سورۃ الفاتحه بوي، الحمد شریف، داغه نه بعد به سورۃ ملاو کړي چې کوم سورۃ تاسو ته یاد دي. ډیر شیخ خلک داسي چې هغه ته صرف قل هو الله احد سورۃ یادینو، هغه قل هو الله احد سورۃ ویل شي، داغه نه بعد چې کوم دی بیا رکوع تلا شي، رکوع کوي، په رکوع کې سبحان ربي العظیم کم از کم 3 ځله، بیا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وای، اور بیا الله اکبر وای، او کته سجدي لاړ شي، په سجدي کې کم از کم 3 ځله سبحان ربي الاعلى ویل، او بیا چې کوم دی الله اکبر وای کې باندې، او بیا به دوباره سجدي لاړ شي، الله اکبر وای، په سجده کې با کم از کم 3 ځله سبحان ربي الاعلى وای، یا 15 ځله یا 2 ځله، بیا چې کوم دی دویم رکعت چې تاسو پاسې نه الله اکبر وای، الله او دا غینه بعد چې کوم دی بیا به تاسو بسم الله وای، بسم الله نه بعد سورۃ الفاتحه وای، سورۃ الفاتحه نه بعد بیا چې کوم دی سورۃ په ملاوي، او سورۃ نه بعد بیا چې کوم دی بیا رکوع تلل شي، رکوع وګي، رکوع نه بعد بیا قیام ته پاسه، او بیا به سجدي لاړ شي، 2 سجدي وګي څنګه چې عام مستاسو کوي، او دا غینه بعد چې کوم دی بیا به قاعده وګي، التحیات وای، دا غینه بعد درود شریف، او دا غینه بعد چې کوم دی دعا وګي، او دعا وای، دعا نه بعد چې کوم دی بیا به دوه طرف ته سلام واړوي، او بیا د الله رب العزت ته دعا وغواړي، مخکې به د الله رب العزت حمد و ثنا بیان کړي،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, यानी अल्हम्दु शरीफ वही, सूरत फातिहा वही, दागे ना बाद चिकम दे बिया दुरूद शरीफ वही, और दागे ना बाद चिकम दे बिया तासु सम मसला स हाजत या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला सुचत के दल्लानो वाड़े चिदा मूज मा दे दिल पारो गेला ददी पौजबानी दे दी बरकत सरा चिकम दे समादा फला मसला दा दाखल जमादा फला हाजत दा सर तवरसे या फला बीमारी दा ठीक नो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला दागा अमल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बको दागा अमल ने सहाबा कराम बको नन मंगा तासु चिकम दे वही मंगला दा वजीफा के जिदा वजीफो कम डेर शेख लग दासरी चिगा मूज न के फर्ज मूज न के औ वही वजीफा के वजीफो कम नो ज़रूरी दार चमंगा फ़र्ज़ मुजुनो चिकम दिया अहतमाम द फ़र्ज़ मुजुनो नबाद चिकम दे बिया मंगा नवाफिल अहतमाम को सुनत अहतमाम को दागे नबाद अलावा चिकम दे मंगा चिकम वजीफ़ी वगैरह दिया को ना बिया असर लरी यो सड़े फ़र्ज़ मुज न किया बिया चिकम दे वही चीज़ यार वजीफ़ा कोमा नो दासी वजीफ़ी बिया सब किस्म असर न लरी नो दा माता सुधागा तरीक़ा खुला सलातुल हाजत चिकम तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित था मंगा तासुला बगार दे ची योज़े द बलज़े तनज़ु मुख्तलिफ पीरानो बसी बाज़ खलक जी शेर जमादा अमल जमादा मसला दा चा बंदिश कर ले फलां डिमकाना दा खबरी बरे दवाई हर सड़े चिकम दे पखपला आमिल ले मुसलमान चिकम दे पखपला आमिल ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान चिकम दे पुआ वर करला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमा जमंग सास मखी थी ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा बने बची कला सवा खरागे नो पागे वक्त बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अमल को नो मंगा तासुला बगारा चिकल खुशहाली राशि पर खुशहाली पर मौका की मंग गुरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामलो दगम पर मौका की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामलो दगा शांति मुसीबत पर तो पाए वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सको या मखी तब हाजत रा गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसको बीमारी बराला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस चल नो दामा तस्ता दा तरीक़ा खुला द सलातुल हाजत नो इंशाअल्लाह ताला चिकल असासु समसले दुरगा द सलातुल हाजत कोई और दागे ना बाद चिकम दे तरीक़ा मा तास्तो खुला ची अल्हम्दु शरीफ होए दागे ना बाद दुरूद शरीफ होए और दागे ना बाद चिकम दे सासु सदुआ दा सवाड़े इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पा ज़रूर सासु आगा हाजत पूरा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगा तासुला द अमल को तौफीक राखी इजाज़त राखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।